أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. دين اسلام ډیرو قدرمنو درنو او عزتمند ورونو زمونږ استاسو ډیر زندگی د دې لپاره خرج کیږي چې څنګه زمونږ د دنیا ښکلې شي، د دنیا سرمایه څنګه زیاته شي، د دنیا خزانه څنګه راجمع کو. دې لپاره سحر په وختي د کور نه وځو او د شپې ناوخت راځو چې زمونږ د دنیا سرمایه زیاته شي. 1 لاک روپۍ څنګه 2 لاک شي، 1 کروڑ څنګه 2 کروڑ شي، 1 جریب ځمکه څنګه 2 جریب شي، 1 کاروبار څنګه 2م کاروبار ګټه او نتیجه کې لاس ته راوړي. دا هم زمونږ او ستاسو د دنیا ضرورتونه دي. دا کار روزګار الله موږ ته حلال کړی دی. مال ګټل هم په دې نیت باندې چې زه د حرامو نه بچ شم، د سوال نه بچ شم، او ډیر عبادتونه دي چې د هغې د مال سره تعلق دی، هغه عبادتونه وکم. لیکن دا ټوله سرمایه چې د زما خوږو او قدرمنو ورونو دا د یو څو ورځو دپاره په کار راځي. کله چې دا فانی دنیا ختمه شوه، دې د غرور زندګۍ نه ته لاړې او دا د دوکې سترګې دې پټې شوې او حقیقي زندگی شروع شوه، بیا دا سرمایه چې دې څومره مراجمه کړي دا تا ته فایده نه رسوي، مګر که په خپل ژوند کې دې د دې نه څه حصه د آخرت دپاره جمع کړي او ځان نه دې مخکې لېږلي. زما خوږو وروڼو یوه بله سرمایه ده چې هغه ژوند کې هم موږ ته فایده راکوي، قبر کې هم فایده راکوي، حشر کې هم فایده راکوي، جنت کې د هغې ثمرات نه ختمېدونکي دي او موږ او تاسو د دغې سرمایې نه غافله یو. چې هغه د ایمان سرمایه ده، هغه د آخرت سرمایه ده، هغه د لا اله الا الله او د هغې سرمایه ده، هغه ایمان او د ایمان شعبې دي، د ایمان څانګې. موږ د هغې نه غافله یو. د دې بنیادي وجه دا ده چې د انسان فطرت دا دی چې کوم شی بیا خاص کر یو انسان چې ډېر ناپوهه وي هغې ته چې کوم شی جلد فایده رسوي هغې ته یې زړه ډېر میلان کوي. کوم چې هغې ته د هغې آینده زندګي ښکلې کوي د هغې نه انسان دونه توجه نه ورکوي د هغه د ناپوهۍ د وجې نه. او چې څومره د یو انسان ناپوهي ډېره وي هغومره دې جلدي د هغې ډېره وي. لکه یو ماشوم ته تاسو وګورئ، ماشوم له ته ډېره قیمتي سرمایه ورکړه که نه، جواهر وله ورکړه، ملغلرې وله ورکړه، بهر به وتلي یو په معمولي غونته کې یو څیز د خوراک او څښاک یو څیز باندې به ټول جواهر ورکړي. وجه دا ده چې د هغې ناپوهي زیاته ده. دې وجې نه زما خوږو وروڼو
پوه بندگان د الله چې دي او زیرک بندگان چې دي او خيار بندگان چې دي هغوی آینده سنجي چې زما آینده څه کې فائدہ ده زما قدرمنو ورونو آینده یو سرمایه ده چې قرآن عظیم الشان دی تلاوت شوی آیت کې مونږ ته الله ذکر کوي او دا ډېر یو ښکلی مثال ورکوي په دې وجه چې بندگان د دې سرمایه نه غافل دي او دا سرمایه ډیره قیمتي ده د دې ثمرات هر سیزن او هر موسم کې شته الله د ایمان د ونې یو تشبیه ورکوي د دې آیت تفسیر خو مفسرینو په ډیرو وجوهو سره کړی دی خو موږ به دا یو طریقه راواخلو چې الله رب العالمین د ایمان تشبیه د یو ونې سره ورکوي او داسې ونه چې د هغې سټه مضبوطه په ځمکه کې نالی مضبوطه یو د هغې څانګې ډېرې بره تلي اسمان ته رسېدلي او دا عادي ونه نه وي دا داسې ونه چې دا ونه هم ډېره پاکه یو ډېره اعلی یو ډېره ښکلې یو ډېره قیمت بهای دا ونه یو سیزن کې میوې نه ورکوي د کال 4 سیزنه دي که نه اوړی دی ژمی دی سپرلی دی خزان دی هر سیزن کې میوه ورکوي نو زما خوږو وروڼو ایمان هم داسې دی چې د هغې سټه په زړه کې مضبوطه ناله ده د ایمان اصلا کې عقیده په زړه کې ده او د هغې اعمال الصالحه الله ته رسیږي اقوال صالحه اعمال صالحه الله فرمای الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه او دا دومره قیمتي ونه ده دومره بهترینه چې د ده میوه یوازې یو سیزن کې نه ده 4 سیزنو کې میوه ورکوي هم دې دنیا کې میوه درکوي هم قبر کې میوه درکوي هم حشر کې میوه درکوي هم جنت کې میوه درکوي دنیا کې د ثمرات یو 100 ثمرات اهل علم ذکر کړي دي چې د ایمان ثمرات دي د ایمان میوې دي د ایمان ګټې دي دنیا او آخرت کې دنیا کې د دې ایمان د ونې میوه ده د ثمره ده چې د دې ایمان په وجه باندې الله دفاع کوي ان الله يدافع عن الذين امنوا د الله دوستي به در سره قائم شي الله ولي الذين امنوا د دې په وجه باندې الله د غمونو آفتونو مصیبتونو نه خلاصي وينجي الله الذين امنوا د دې په وجه باندې الله دعاګانې قبلوي د دې په وجه باندې اسمانونو د ځمکو برکتونه در باندې راکولاویږي د دې په وجه به عزتمند د دې په وجه به د ذلت نه محفوظي د دنیا ثمرات دي چې د هغې بلکل انتها نشته دومره بلکې هر خیر چې تا ته دنیا کې در رسېږي دا د ایمان د ونې ګټه ده دا د ایمان د ونې ثمرات دي او د هر شر نه چې ته بچ کېږې د دې ایمان په وجه قبر کې هم د میوې تا ته راځي د قبر ثمرات دا دي چې سوال و جواب کې به پاس شي نکیر او منکر چې کوم سوال و جواب کوي د دې ایمان په بنیاد باندې ځکه هلته د لا اله الا الله پوښتنه کېږي لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې قبر کې کله انسان کېښودلی شي لا اله الا الله ووایي او محمد رسول الله وای دا هغه الله چې ویلي چې یثبت الله الذين آمنوا في الحیات الدنیا الله دنیا کې ثابت قدمي ورکوي مؤمنانو ته او قبر کې هم د دې ایمان په وجه به تا ته د جنت بستري اواریږي جنت طرف ته به کړکۍ کولاویږي او د دې په وجه به ته د سکون آرام کې په دې قبر کې تا ته به ویلی کېدلی شي نم کنومة العروس که دا سرمایه د سره هلته به ثمرات او میوې حاصلې کړي کله چې قیامت قائم شي هلته به هم د دې ونې ثمرې ته حاصلې د دې میوې د دې خوږې میوې به ته حاصلې ځکه د دې ایمان په وجه به دې مخ سپین شي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د دې په وجه به د الله د نبي د حوض نه سیراب شي د دې په وجه به تا ته په خلاص عملنامه درکړی شي د دې په وجه به د میزان دروند شي د دې په وجه به په صراط سالم پورې وځې د دې په وجه به د جهنم نه خلاص شي او د دې په وجه به د جنت ته داخل شي
او سلورم سیزن جنت دے پا جنت کی بم دے ایمان ثمرات تو حس کے اللہ ویچی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا التبه ثمرات دسی دی چی اکلها دائم وظلها لا مقطوعة ولا ممنوعة نورو دسی یو قیمتی سرمایه دا غس سرمایه دا ایمان دا صدا پاسا اویا یا صدا پاسا شپیت سانگی لری باید منگا و تاسو دا سرمایه را جمع کو کنا صدا پاسا شپیت اللہ دمر زیادی کردی دی پا دی بنیاد باندی چکه یو حاصل اول تا تا مشکل شی رحیم کریم ذات وی چه دی خوگی ولی دا محروم نشی دا بلا سانگ راولی سا کاغد تا مشکل شو ندی شو دا بلا راولی سا خوچه محروم نشی و دا دی سمرات تواخلی بلکہ یوازی دانا رب کائنات انبیام دا دی دا پارا را لگلی دی چه خلقو تایی د ایمان او د عمل صالح دعوت ورکړه دی چې اے بندگانو داسې ښکلې او بهترینه ونه ده د ایمان عظیمه سرمایه ده دا حاصله کوي ټول انبیا چې الله را لېږلي دي هم دی د ایمان شعبو ته دعوت ورکړه دی ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله دی ټول انبیاء دعوت قرآن ذکر کړه دی د الله عبادت وکړئ تقوا وکړئ ایمان راوړئ توحید ومنئ دا د دعوت د انبیاء د دعوت خلاصه ده زموږ خوږا قدرمنو وروڼو د دې ونې اعلی څانګه بهترینه څانګه هغه لا اله الا الله ده او د دې ادنا څانګه چې دی یو ضروري څیز د لارې نه لرې کول خو زما خوږو وروڼو اعلی څانګه تا جنت ته رسوي که نه اعلی څانګه چې دې عملي کړه د الله نبي فرمایي من قال لا اله الا الله دخل الجنه من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه د دې لا اله الا الله د دې ونې اعلی څانګه تا جنت ته رسوي او ادنا څانګه دې جنت ته رسوي چې یو ضروري څیز دې د لارې نه لرې کړه او فرائض شرائع الاسلام دې عمل کړي او یو ضروري څیز هم دې د لارې نه لرې کړه وروسته د واجباتو د دین نه هم دې جنت ته داخلوي د الله نبي فرمایي اني رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شجرة قطعها عن الطريق او عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين ما یو سړی ولید د الله نبی فرمایي چې جنت کې اوړېده راوړېده دې څه عمل کړی یو ضروري څانګه ونې ته راماته وه دې لارې ته راماته وه دې پاڅېده چې دا څانګه خو مسلمانانو ته ضرر رسوي نو ایسته دا یې قطع کړه دا یې پرې کړه او لرې کړه چې مسلمان ته ضرر ونه رسېږي په دې یو عمل چې الله راضي شو ایسته جنت ته داخل شي نو زما خوږو وروڼو باید موږ او تاسو ذهن دې سرمایه ته متوجه کړو چې هغه د ایمان سرمایه ده دا څه د پاسه اویا حصې لري څه د پاسه اویا څانګې څنګه چې حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الایمان بضع وسبعون شعبه وفي روايه بضع وستون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق زما خوږو وروڼو د دې ونې اعلی څانګه چې دی هغه لا اله الا الله ده د لا اله الا الله دومره قیمتي سرمایه ده دومره قیمتي چې دا الله رب العالمین موږ ته راکړې ده قانون دا دی چې یو نعمت د چا سره هغې له ارمان نه ورځي هغې له قدر نه ورځي هغې ته اهمیت معلوم نه وي چې الله یې ته کوم خلکو راخیستې ده هغوی ته زور معلوم دی هغوی ته اهمیت معلوم دی هغوی ته تریخوالی معلوم دی چې دوی په څنګه زندګۍ دا د الله عظیم احسان دی چې په موږ او تاسو یې کړی دی ګوره د هغه سرمایه وه چې نوح علیه السلام ارمان کو چې یا الله زما دې زوی ته دا سرمایه نصیب شي ابراهیم علیه السلام ارمان و چې یا الله زما پلار ته دا سرمایه نصیب شي د سید الاولین والآخرین صلی الله علیه وسلم ارمان و چې کاش زما ته ابو طالب ته الله نصیب کړي د دې جلیل القدر انبیا و ارمانونه او دې له به څومره دعاګانې کړي خو بیا هم دوی د دې سرمایه نه محروم شو او ما تعالی الله مفت را کړی ده
قدرمن او عزتمند ورونو دا معمولی سرمایه نه ده. که دا ټوله دنیا ستا شي که نه، دا ټوله دنیا او دا ټوله دنیا د سرو زرو نه ډکه شي چې دا زموږ او ستاسو د عقل مطابق محال کار دی، خو هم دا سرو زرو نه چې دا ټوله دنیا د سونو نه ډکه شي، دا د آخرت د عذاب نه نشي خلاصولی. او دا سرمایه چې لا اله الا الله ده، دا د آخرت د عذاب نه خلاصوي. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې دا ټوله دنیا د سرو زرو نه ډکه شي او ستا شي، د آخرت د عذاب نه پې نه بچ کېږي او په دې سرمایه بچ کېږي. دا څومره قیمتي سرمایه ده. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به الله رب العالمین یو انسان راوغواړي، ورته ووایي چې فلانیه لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ اے انسانا که د سرو زرو دا ټوله دنیا دی، دا ټوله ځمکه د سرو زرو نه ډکه شي او الله درته ووایي چې د دې جهنم د عذاب نه دې خلاصوم، که دا په جرمانه کې راکړې ورکوې، هغه بنده به ورته وایي چې او یا الله ورکومې. الله به ورته وایي دروغ دې وویله، قد اردت منک ما هو اهون من ذلك وانت في ظهر آدم. ما ستانه یو معمولی غونته کې کلمه اراده کړې وه چې ته د آدم علیه السلام په ملا کې وې، هغه دا وه چې لا اله الا الله ووایه او ما سره شریک مه جوړوه. فابیت الا الشرک، تا انکار وکړه او سوا د شرک نه او شرک دې وکړه. ګوره د دې کلمې په وجه ته بچ کېدلې، هغه دې ونه ویله. ته هغه ارمانو زما خوږو ورونو چې کم دم سید الاولین والآخرین صلی الله علیه وسلم رالی او هغه تر چې هغه ژوند د ده په دفاع کې تیر کړی و، ژوند یې د ده په دفاع کې تیر کړی و. د ده څه ارمان و چې د ده شفاعت زه د قیامت په ورځ باندې وکړم. نو رالی حدیث د صحیح البخاري سعید بن المسیب رحمه الله د خپل پلار نه روایت کوي، وایي لما حضر ابا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. کله چې ابو طالب ته وفات او د مرګ اسباب د مرګ علامات رال د الله نبی او تراله او تل ای زما ترا دا یو کلمه قدرتي وایا زما رب العالمین ته شفاعت وکړه، چونکه هغه د بدترینو انسانانو سره ملګرتوب او ابو جهل او د هغه امثال هغه ورته هغه وخت کې د پلار د نیکه په نوم باندې غیرت ورکړه، ورته ویل ترغب عن ملة آبائک اترغب عن ملة عبد المطلب. نو د لا اله الا الله ویلو نه انکار وکړه، د لا اله الا الله د ویلو نه. ګوره څومره ارمان او څومره په مینه راغلی چې زما تر ته دا سرمایه نصیب شي او دا سرمایه موږ او تاسو له الله راکړې ده. زما خوږو ورونو دا د الله په وړاندې باندې دومره وزنداره کلمه ده چې دا ځمکه او اسمانونه د ده په مقابل کې ډېر سپک دي، ډېر معمولي دي. لکه څنګه چې حدیث صحیح کې راځي نوح علیه السلام چې کله وفات کېده نو خپل بچی ته وویل چې بچیا زه تا ته د دوو څیزونو حکم کوم او د دوو څیزونو نه دې منع کوم. یو درته حکم کوم چې بچیا لا اله الا الله وایه. د لا اله الا الله دومره وزنداره کلمه ده که دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې د تلې په یو طرف کې وغورځولی شي او لا اله الا الله په بل طرف کې، نو لا اله الا الله په هغې باندې درنه ده. او که دا اوه ځمکې او اوه اسمانونه یو حلقه جوړه شي ډېره مضبوطه او لا اله الا الله دومره وزن لري چې دا پې کېښودلی شي نو دا یې ماتوي، دومره قوت پکې دی دې کلمه کې. او دویم یې ورته ویله چې دا سبحان الله وبحمده وایه، ځکه دا دومره ښکلې کلمه ده چې فانها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. دا د دې ټولو کائناتو تسبیح، د ټولو کائناتو ذکر، د ټولو کائناتو دعا هم دا ده. او د دې کلمې په وجه باندې الله د کائناتو له رزق ورکوي. الله چې د ټولو کائناتو له رزق ورکوي د سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله په وجه باندې وبها يرزق كل شيء.
ځکه خو ټول کائنات د الله دا کلمه وایي وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. نو نوح علیه السلام د مرګ په وخت کې خپل بچي ته دا وصیت کړی چې دا وایا او د دوه څیزونو نه دې منع کوم، یو شرک مه کوه، یو تکبر مه کوه. یو شرک مه کوه، یو تکبر. او د تکبر شرخه په هغه حدیث کې بیا راغلی وه چې د الله بندگان سپک ګڼل او حق له دیکه ورکول، حق ته نه منقاد کېدل چې تا ته ښه پته ولګېدل چې دا حق دی او بیا ته نه منې چې نه زما استاز نه دی منلی، زما پیر نه دی منلی، زما رواج کې نشته. په دې خلکو ته تکلیف رسېږي، ضرر زه برداشت نشم کولی. د حق د دیکه کولو دپاره انې بانې مه کوه، دا ومنه. دا هغه ښکلې کلمه ده زما قدرمن او عزتمند وروڼو چې دا کلمه د سرداد یې ویلې وه که نو دا سرمایه الله درکړې وه. دا د اولنۍ شعبه ده د ایمان. نو د الله د نبي شفاعت مستحق به وګرځې که دا کلمه دې نه ویلې، ولو که ابو طالب هم دی که نه، چې د الله د نبي څومره دفاع یې کړې ده خو دا کلمې نه ده ویلې، نو کامل شفاعت نصیب نشي چې د اور نه راوباسي اگر که تخفیف د عذاب ورته شوی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه من اسعد الناس بشفاعتك یا رسول الله. اے د الله رسوله دا څوک دی چې ستا په شفاعت ډېر نیکبخته دی او ستا شفاعت حاصلې او ستا د شفاعت نیکبختي او سعادت ورته حاصل شي. هغه فرمایل ابو هريره زما مخکې هم دا یقین و چې د دې سوال پوښتنه به ته زما نه کوې ځکه ستا حرص ډېر دی او دې کې موږ او تاسو ته درس دی. ای زما خوږو وروڼو خیر هغه څوک راجمع کوي چې د خیر حرص لرونکی. ګوره دا کم انسانان چې د خیر نه رستو رستو کېږي او په هغې سره نوره زندګي څه کوي، نوره ټوله زندګي خو د دې فاني دنیا نه قربان کړې ده که نه، چې د الله په وړاندې د ماشي د وزر په مقدار هم نه ده، خو هفته کې یوه ورځ ده، یوه ورځ او هغه ټوله ورځ نه ده، یو ګنټه یا نیمه ګنټه دا وله نشي ورکولی. داسې غني خلک، داسې مستغني خلک چې ځان د الله د دین نه بې پروا ګڼي، داسې خلکو د خیر نه نصیب کېږي. زما خوږو وروڼه که غواړئ چې د خیر مستحق شو که نه، دې خیر ته ځان محتاجه کوئ، دې باندې ډېر زیات حرص کوئ چې دا خیر به ما ته څنګه نصیب شي. دې دپاره دعاګانې کوئ، دې دپاره وختي راځئ، وختي 2 رکعته لمونځ کوئ، ذکر کوئ، دعا کوئ. موږ له هم دعاګانې غواړئ چې الله زموږ د خولې نه صحیح خبرې راوباسي او ځان دپاره هم دعاګانې غواړئ چې الله بیا پې موږ له زموږ زړه کې کښېنه او توفیق د عمل پرې راکړه. نو په دې طریقه به موږ دا د آخرت سرمایه، دا قیمتي سرمایه، دا څه د پاسه اویاو شعبو باندې مشتمله سرمایه به موږ راجمع کړو. وجه دا ده چې دا داسې بیانېږي د سړیو ته سوچ راشي. نو ابو هريره رضی الله عنه د الله د نبي نه پوښتنه وکړه چې ستا شفاعت به څوک حاصلوي او دا سعادت، دا نیکبختي او دا خوش قسمتي به چا ته حاصلېږي. هغه ورته ویل ابو هريره زما دا مخکې نه م یقین و چې دا پوښتنه به ته کوې ځکه ستا حرص په دې علم الحدیث باندې ډېره دی. نو هغه ورته وفرمیل اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله. هغه انسان ډېر نیکبخته دی زما په شفاعت چې څوک لا اله الا الله وایي صدقا من قلبه، وایي صدقا من قلبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی فإن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله په اور باندې داسې انسان حرام کړی دی، اور ته ویلي چې دا به نه سوځي، نه به یې خورې، چې څوک لا اله الا الله وایي خو ګوره یوازې ویل نه، صرف د الله دپاره وایي يبتغي بذلك وجه الله. چې قرآن او سنت کې د دې لا اله الا الله سره ډېر درانه درانه قوي شرطونه لګېدلي دي چې د لا اله الا الله باندې به د علم وي، لا اله الا الله به په صدق من د زړه د صدق نه وي، او د لا اله الا الله به یقین باندې وي، په دې باندې به پوره قوي یقین کې او دې څه به د محبت وي
او د ادي د لاندې به زندگی تیرې او د دې مقابل کې چې څومره تواغید دي په هغې به کفر کوي والکفر بالطاغوت. الله به دا کلمه تا ته کامله فایده رسوي. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو صحابه کرامو سره ناست دی، پوښتنه وکړه چې څوک ناشنا سړی خو نه دی راغلی، یعنی کوم یهودي خو نه دی رانوتلی مجلس ته، ټول مؤمنان یې. ملګرو ورته وویل چې نه یا رسول الله صرف موږ ایمان والا یو. نبی علیہ السلام وفرمایل لاسونه اوچت کړئ ووایئ الحمدلله الحمد ووایئ لاسونه اوچت کړئ ووایئ چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ډېر کرتی ویل بیا د الله نبي لاس اوچت کړئ الحمدلله زه په دې کلمه رالېږلی شوی یم او په دې کلمه باندې زه دعوت ورکوم خلکو ته. او بیا یې ویل چې یا الله تا زما سره وعده کړې ده او ته د خپلې وعدې یو ذره خلاف هم نه کوې چې دا کلمه چا وویله هغه انسان ته به ته مغفرت کوې او زما دې ملګرو دا کلمه وویله یا ربه دې ته مغفرت وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ ساعت وروسته صحابو ته وویل چې تاسو زیری در واخلئ خوشحاله شئ ستاسو رب تاسو ته مغفرت وکړه. دا کلمه زما د قدرمنو او عزتمند ورونو دا ټول ګناهونه محوه کوي، دا ټول ګناهونه د انسان صفا کوي او په ټولو ګناهونو باندې دا درنه کلمه ده چې د کلمې د لاندې سړی زندګي تېره کړي. ورونو داسې سرمایه ته زموږ انبیاو دعوت ورکړی دی، صحابه کرامو دعوت ورکړی دی، داسې سرمایه شته دی او موږ داسې یو څه کې مشغول یو چې هغه ټوله چې راجمع کړي که نه ټوله د ماشي وزر دی د هغې به تا ته کومه حصه در ورسېږي کروړمه هم نه در رسېږي کروړمه. نو د ماشي د وزر کروړمه حصه باندې دې داسې ښکلې سرمایه پرېښودله د څومره نقصان کې واقع خو ته د دنیا په نشه کې نشه انسان چې دی هغه هوش کې نه راځي او خپل نقصان باندې نه پوهېږي، د هغې بدن کټ کېږي خو په ځان نه پوهېږي، هغه بدن یې پرې شي خو هغه په خپل ځان پوهېږي، نو د هغې خېټه څیرې کېږي او په ځان پوهېږي. نه موږ داسې نقصان کې واقع یو زما خوږو ورونو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به یو انسان راوستلی شي د هغې به 9 د ګناهونو رجسټر وي او ډېرې غټې به وي ځکه هر رجسټر به د سترګو د نظر په مقدار وي، دومره ګناهونه به یې کړي. الله رب العالمین به دې انسان ته ووایي چې ستا زما سره یوه نیکي هم شته، یو کاغذ به راوباسي او بطاقه په هغې کې به لا اله الا الله لیکلی شوي. الله به ورته ووایي چې ای بنده د خپلو اعمالو وزن ته حاضري ورکړه. دا انسان به ورته ووایي یا رب بما هذه البطاقه مع تلك السجلات او مع هذه السجلات، دا یو کاغذ به د دې 9 رجسټرو په مقابل کې څه وزن ورکړي. الله به ورته ووایي نن در باندې ظلم نشته، خپل وزن ته حاضر شه. دا 9 رجسټرې به د تلې په یو طرف کې غورځولی شو، د لا اله الا الله په بل طرف کې. حدیث کې راځي مالت بهن لا اله الا الله وتطاشت السجلات، د لا اله الا الله بدرنه شي او دا ټولې رجسټرې چې دي دا بس پکې شي. چې وجه نه زما خواږه ورونو د الله نبي فرمایي چې په مخ د ځمکه غوره کلمه د دې نه بله نشته او فرمایلي دي افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. غوره هغه کلمه چې ما ویلې ده او زمانه مخکې چې څومره انبیا دي هغې ویلې ده هغه دا کلمه ده. خوږو قدرمنو او عزتمندو ورونو دا ډېره بهترینه کلمه ده او د دې ډېر عظمت او شرف دی. په لږ وخت کې ته د دې په وجه د آخرت ډېره غټه سرمایه راجمع کولی شي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا کلمه چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لس کرتی كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعیل، لکه 4 عربي غلامان چې آزاد کړي، 4
په کم مقدار چې راوالی که نه د یو غلام قیمت 2 لکه روپۍ دی 2 لکه نو په دې وخت کې گویا که چې تا 8 لکه روپۍ سرمایه 8 لکه روپۍ سرمایه دی لا اله الا الله لس کرته 10 منټ 15 منټ هم نه غواړي 10 منټ هم نه غواړي په 10 منټو کې تا 8 لکه روپۍ سرمایه د آخرت په سرمایه کې جمع کړل د آخرت په خزانه نو زما خوږو عزتمندو ورونو منګ او تاسو ژوند دی فانی سرمایه د جمع کولو دپاره تېرېږي یو لویه سرمایه بله ده چې قرآن کې موږ ته د هغې ترغیب راکولی شي نو د الله په فضل او توفیق سره تاسو باید دې سرمایې ته به موږ او تاسو متوجه شو د دې تذکره به کوو الله به موږ او تاسو له د دې د جمع کولو توفیق راکړي زړه کې به جذبات راوچت شي چې رښتیا دا موږ را جمع کوو که نه او بعضې په دې کې دومره اسانې شعبې دي لکه په لاره کې چې جواهر ملغلرې پراته صرف راخیستل غواړي که نه صرف نو موږ او تاسو په خپل ژوند کې په داسې لارو تېرېږو چې قیمتي جواهر پکې پراته دي او موږ ورته سوچ نشته چې راوایخلو د آخرت په سرمایه کې جمع کړو نو د ایمان اولنی دا ایمان چې دی دا 6 ارکان لري اولنی رکن ایمان په الله رب العالمین باندې دی چې سړی په الله ایمان راوړي د الله رب العالمین ایمان 3 حصې لري اول د الله په موجودیت ایمان چې سړی دا ومني چې الله رب العالمین موجود دی دا خو د ټولو مسلمانانو په فطرت کې پرته خبره ده د دې وجې نه د دې انکار په دنیا کې صرف یو چند بدترینو خلکو کړی دی نور ټول عقلاء په دې متفق دي چې دا عالم یو خالق رازق او مالک لري یو رب لري چې هغې پیدا کړی ده د الله په موجودیت باندې ایمان دویم د الله رب العالمین په ربوبیت باندې سړی ایمان ولري هغه د دې خبرې عقیده ساتل چې د دې عالم دپاره الله رب العالمین یوازې خالق دی یوازې مالک دی او تصرف هم پکې یوازې هغه کوي وهو الاعتقاد بأن الله عز وجل متفرد بالخلق والملك والتدبير دی عالم خالق یوازې الله دی بل چا نه ده پیدا کړی دویم ملکیت هم یوازې د الله ده یو ذره پکې د بل چا ملکیت نشته او دریم ټول تصرف چې کوي هغه پکې الله کوي دریم د الله رب العالمین په توحید الالوهیه باندې عقیده ساتل چې هغه دا عقیده ده چې انسان دا عقیده ولري چې یوازې الله د بندګۍ مستحق دی د څومره خلک چې د الله نه سوای عبادت کېدلی شي د دې عبادت باطل او دا د الله د ناراضګۍ سبب دی او 4مه حصه یې هغه توحید الاسماء والصفات 3مه حصه یې توحید الاسماء والصفات یعنې د الله باندې د ایمان 4مه حصه او د توحید 3م قسم هغه دا عقیده ساتل چې کوم نومونه او صفتونه الله خپل ځان له ثابت کړي دي قرآن کې یا د الله نبی الله له ثابت کړي دي هغه به ثابتو الله رب العالمین نه په غیر د تشبیه نه او څه چې د الله د ځان نه نفي کړي دي او د الله رسول نفي کړي دي دا به د الله رب العالمین نه نفي کوو په غیر د تعطیل نه زما خوږو ورونو خلاصه خبره چې ستاسو توجه ته بیا راګرځوم هغه دا ده چې ژوند د صرف د فاني دنیا د سرمایې د جمع کولو دپاره تېرېږي خو د دې نه علاوه یوه بله سرمایه هم ده چې موږ ترې غافله یو چې هغه سرمایه د ایمان ده د ایمان چې د هغې سرمایې څه د پاسه 80 شعبې دي هغې نه موږ یوه صرف وویله د الله په فضل او توفیق چې لا اله الا الله ده هره شعبه هغه ډېر اوږد بحث ته ضرورت لري خو صرف د اسانۍ د وجې نه چې زموږ ذهن کې کینې او توجه مو ته برابر شي موږ به د الله په فضل او توفیق سره په هره خطبه کې یوه بیانوو خو تاسو له به یو عاجزانه درخواست دی چې په خپل وخت به راځئ وجه دا ده چې منځ نه سړی خبره ونیسي هغه پرې نه پوهېږي دویم دا دی چې هغه انسان چې هغه د خیر د خبرو نه مستغني که نه ځان ورته محتاجه نه کړي هغه الله ډېر غني ذات دی موږ ورته محتاج یو چې څوک شاته شاته کېږي وروسته وروسته کېږي او دا ټیم ورسره نه وي دې له وخت ورنه کړي هغه انسان الله محروموي زما خوږو ورونو نو په دې وجه باندې
باید موږ او تاسو په ټیم باندې حاضري وکړو. درېیمه لویه وجه دا هم ده چې تاسو په خپل وخت راشئ، 2 رکعته لمونځ به وکړئ، دعاګانې به وکړئ. زموږ دپاره به دعاګانې وکړئ. موږ ډېر کمزور یو، چې موږ له الله توفیق راکړي او دا د ایمان شعاب د ایمان دا څانګې په ښایسته انداز باندې بیان کړو. الله موږ له توفیق راکړي. زموږ لپاره به دعاګانې وکړي، هم د بیان، هم د اخلاص، هم د قبولیت، او ځان لپاره به هم دعاګانې وکړي چې الله یې قبول کړي. او رب العالمین دې زموږ او ستاسو توجه دې د ایمان شعبو ته، د ایمان سرمایې ته راوګرځوي، او الله دې د عملي کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.